که د وینې له کمښت سره مخ وئ نو دغه خواړه وخورئ. روغتیا پالان وایي ځینې هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې اوسپنه لري له لیمو سره وخوړل شي د بدن د اړتیا وړ اوسپنه پوره کولی شي. لیمو او مالټه. لیمو او مالټه له ویټامین سي څخه معمولا ډکه میوه ده او د روغتیا لپاره ګټوره بلل کیږي. کولی شئ په سهارنۍ کې هم د مالټې له جوس څخه ګټه واخلئ. دغه راز په سلاد کې د لیمو په کارولو سره به مو د بدن د وینې له کمښت څخه مخنیوی کړی وي. آلو هغه میوه ده چې ډېرې روغتیایي ګټې لري. دغه خوندوره میوه هضم اسانه کوي، قبضیت او التهاب له منځه وړي، دردونه آراموي او په ټوله کې د اوسپنې سرچینه بلل کیږي چې دغه څه د کمې وینې مخنیوی کوي. مڼه او ناک. مڼه خوندوره او مغذي میوه ده. کیدای شي تاسو هم اورېدلي وي چې په ورځني ډول د یوې مڼې خوړل مو له ناروغیو ژغوري. دغه راز ناک هم د هغو میوو په ډله کې راځي چې د مڼې په شان د بدن اوسپنه پوره کوي. د دې لپاره چې له دې ډول میوو څخه مو په سم توګه ګټه پورته کړې وي، ښه ده چې د دواړو میوو له ترکیب نه جوس جوړ کړئ او نوشجانې کړئ تر څو وینه مو پوره شي.